بامداد شپخون د چاپی سهار کتاب فارسی ژباړه ده چې تازه له چاپ څخه راوتلې. په دغه کتاب کې د تیر شل کلن ویر لړلي انقلاب پر مهال د یرغلګرو جنایات، د اتلانو کارنامې او د شهیدانو کرامات ذکر شوي دي. د چاپی سهار لیکوال وایي د دې کتاب لیکلو ته یې ځکه مټې راونغاړلې چې په تیرو شلو کلونو کې ترسره شوي وحشتونه د تاریخ په پاڼو کې ثبت او نسلونه د اتلانو قربانۍ او کارنامې هېرې نه کړي. ډېر مصارف هم د کتاب په فارسي ژباړه باندې وکړ، نو بیا هم فارسي ته ترجمه کړو چې موږ هغه هیوادوال چې هغه په ښارونو کې اوسي په دري ژبه باندې خبرې کوي، هغه هم د یرغلګرو د جنایاتو بیلګې ولولي، خبر شي. او هغوی موږ ته هم داسې ویلي، د کابل کې ماته اکثره خلک ویلي چې موږ ته دومره معلومات نه وه، خپله کتاب ژباړونکي ورته ویلي، ځکه موږ په ښار کې اوسېدو، د اطرافو کې د یرغلګرو جنایاتو نه خبر نه یو، نو دا هغه ډېر اړین او مثبت ګام دی د هغه سیمې لپاره، خصوصا د ښاریاتو لپاره. نو موږ د دې په خاطر باندې چې وروستنی نسل په دې باندې پوه شي چې دا بیا رغونې ته نه، بیا بلکې بیا ړنګونې ته او بیا قتلونې او بیا د مسلمانانو ځورونې ته دا خلک راغلي وو، نو موږ دغه کتاب جوړ کړی دی، جنایات هم پکې ذکر کړل. د چاپی سهار یا بامداد شپخون کتاب تر اوسه هیچا له اوښکو او سلګیو پرته نه دی لوستی. لوستونکي د کتاب له هرې پاڼې وروسته خپل ګریوان په اوښکو لمبولی دی. یقینا ما چې څومره ملګرو ته دا کتاب ورکړی، ما خپله لوستی، تر اوسه یو مخ پوره چا نه دی لوستلی. یو څوک چې لولي د لوستونکی به حتما خپل احساسات بایلي، دی به بیخي نور د دې توان نه لري، دی به خپل توان او طاقت له لاسه ورکوي چې یو مخ بشپړ کړه. او دا کتاب زه ډېر ورته خوشحاله شوم، ډېر په دې ورته خوشحاله شوم چې ما مخکې نه و کتلی، د نورو شهیدانو تر څنګ یو د موږ د شهیدانو کیسه هم وه، زه په دې باندې ډېر ورته خوشحاله شوم او ډېر خوښ شوم. د چاپی سهار کتاب فارسی ژباړه په 258 مخونو کې چاپ او د جنایاتو، اتلولیو، یادونه او دردونه په څپر کې ویشل شوی دی او په پای کې یې د تیرو وحشتونو انځوریز البوم هم د لا وضاحت په پار راوړل شوی دی.